دا ورو سوال کړی دی چې ما ته چا دا حدیث بیان کړی او زه د دې د صحت په باره کې تپوس کول غواړم چې آیا دا شتي او که نه وی چا راته داسې حدیث بیان کړی دی چې پیغمبر ویلي دي چې زما چې کوم اوصاف دي زما د جسم چې کوم صفات دي هغه ولیکئ مطلب چې پیغمبر په دنګوالي کې داسې و ویښته یې داسې و مخ مبارک یې داسې دا ټول ولیکئ وانظروا فیها او هغې ته ګورئ وخت په وخت دغه لیکلو ته ګورئ ومن نظر فیها وی فکأنما رآني چا چې دې ته وکتو لکه ده چې زه ولیدم او وی چا چې زه ولیدم نو الله به حرام کي په اور باندې او الله به په دشمن باندې زورور کي او الله به د قیامت دغه یېرې نه محفوظ ساتي او الله به د پیریانو د انسانانو د شر نه په حفاظت کې ساتي او چا چې وي دا ولیکل د پیغمبر د اوصاف دغه اخلاق دغه جسماني صفات دا ټول پکې دننه چې چا دا ولیکل او د مړي سره یې ښخ کړو نو الله به د قبر د عذاب نه بچ کوي او چا چې پکې د مازدیګر د منځه نه بعد نظر ور واچو یعنې مازدیګر منځه نه بعد راورېږي دا لیکل یې راواغېستو الله به دله د 600 حجونو ثواب ورکوي 600 او چا چې پکې د ماښام د منځه نه بعد نظر واچو نو الله به له د 800 حجونو ثواب ورکوي او چا چې پکې د ماسخوتن د منځه نه بعد نظر ور واچو نو لکه ده چې قرآن زر پیرې ختم کړو ضرور تپوس کوي د دې روایت په باره کې چې دا شتي او که نه الجواب دا حدیث هېڅ اصل او نسل یې نه دی معلوم او دا مشهور دی د صوفیانو سره تصوف والا دا صوفیان چې کوم دي دوی اکثر دا خبرې بې سنده دي زموږ په دې ملک کې هم دا تصوف والا ډېر دي صوفیان او پیران او مریدان او مجذوبان او دا قصې هلته ډېرې دي هغوی هم سند منت ته نه ګوري بس قصه بیانوه خبره بیانوه پیغمبر ویلي دي او الله ویلي او صحابي ویلي او بزرګان ویلي او بعض صوفیو ویلي دي او کشف شوی او کرامت شوی بس دا خبرې ټولې چلېږي تصوف کې دغه قصې دي نو دا اوس د صوفیانو روایت دی هغوی بغیر سنده بیانوي دغه شی بعضو کتابونو کې راوړی وي کله چې پیغمبر د دې دنیا نه انتقال کوو آخرت طرف ته نو یې بعضو صحابه کرامو ته چې یا رسول الله ته خو به لاړې شې خو موږ به ستا نه بعد څه کوو او زموږ سترګې ستا په دیدن مړې شوي نه دي نو موږ به څه کوو وی پیغمبر ورته وایي چې زما اوصاف ولیکئ او هغې ته ګورئ او بیا دغه قصه ذکر کړې ده کوم چې ضرور په سوال کې ذکر کړې ده نو حاصل دا دی چې دا حدیث منګړت دی روایت منګړت دی